وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. ورو د شری مسلې متعلق سوال کړی دی. دی وایي چې شمیز کپڑا ډېره زیاته باریکه ده، کلو پټه د پاسه پې واچول شي نو بیا هم بدن ته ښکاري. داسې کپړې زنانه استعمالوي، د دې شرعي حکم څه دی؟ داسې کپڑا د زنانو دپاره استعمالول چې بدن ته ښکاري دا جایز نه ده. البته که خپل خاوند دپاره کور کې استعمالوي نو استعمالولی شي، لیکن د هغې نه علاوه د داسې کپړې استعمالول شریعت د هغې اجازت نه ورکوي. حتی کې فقهای کرام لیکي، فتاوا حقانیه هم لیکلی دي په 8 جلد کې صفحه 78 کې. داسې کپړو کې لمونځ کول هم د زنانه جایز نه دي چې بدن یې ښکاري، او د داسې خلکو کاروبار ته یې هم ښه نه دي ویلي چې هغه د داسې باریکو کپړو کاروبار کوي، تجارت یې کوي. خلاصه د جواب دا که په داسې کپړو کې زنانه لمونځ وکړو نو لمونځ یې نه کېږي، حتی الوسه د داسې کپړو اغوستو نه د اجتناب کوي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. یو ورور د شرعي مسلې متعلق سوال کړی دی. وایي چې مونږ د کار په ځای کې چېرته چې مزدوري کوو نو کله را باندې کار ناوخته وي، مونږ د ماسپښین لمونځ کله 10 رکعاته وکړو، کله 8 رکعاته وکړو، کله 6 وکړو. دا طریقه څنګه ده؟ د دې مسلې شرعي جواب دا دی چې د ماسپښین 4 رکعاته فرض دي که چېرته تاسو مقیم یې په هغې ځای کې، او که چېرته مسافر وي نو بیا خو 2 رکعاته فرض وي د مسافر دپاره. دا باقي رکعتونه چې کوم دي دا سنت دي، سنت مؤکده دي. نو که ستاسو هلته مزدوري وي، کاروبار وي په هغې ځای کې او مقیم یې، نو بیا 4 رکعاته خو در باندې فرض دي. دا په هر صورت باندې کوئ، په نه کولو باندې لوی ګناهګار دی. البته چې مقیم وي نو سنت مؤکده به هم کوي، ورسره 6 رکعاته چې 4 اول کې دي او 2 رکعاته ترنه په آخر وروستو کې دي، دا به هم کوي ځکه سنت مؤکده دي. په نه کولو باندې ملامت وي دا سید الکائنات، هغه کس چې د پیغمبر سنت پرېږدي. باقي دا معمول مه جوړوئ، سنت پرېښودل سنت مؤکده کوئ. البته که کله ضرورت شدیده وي، اهم کار وي، که چا پرېښودل نو خیر دی، گنجایش شته دی په شریعت کې، لیکن عادت به نه جوړئ چې همیشه دپاره دی د ماسپښین دا سنت پرېږدي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. یو ورور د شرعي مسلې متعلق سوال کړی دی. دی وایي چې یو زنانه یو ماشوم یې لپۍ ورکي، بیا هغه ماشومه غټه شي، واده شي او د هغې لوڼه پیدا شي، نو د هغې لوڼه دغه زنانه چې چا ور لپۍ ورکړې وي خپلو زامنو ته یې کولی شي او که نه؟ د دې مسلې شرعي جواب دا دی چې دغه نکاح جایز نه ده، ځکه دوی په خپلو کې ماماګان او خورزه کېږي. نو د ماما او د خورزې په خپلو کې نکاح دا جایز دا نه وي. وجه دا ده چې کومې ماشومې پیس کړي دي هغه د دغې زنانه لور شوه، او د دغې زنانه چې څومره زامن دي هغه یې ورونه شول رضایي. نو دغې رضایي ورونو ته خپله لور په نکاح نشي ورکولی، ځکه هغه خو د دغې ورونو یې خورزه جوړیږي او دغه ورونه یې ماماګان جوړیږي رضایي. نو د ماما او د خورزې خپلو کې نکاح دا جایز نه وي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. یو ورور د شرعي مسلې متعلق سوال کړی دی. دی وایي چې د یو مسجد سامان مثلا د هغې خښتې وي، د هغې لرګي وي، د هغې دغه خښتې او لرګي خرڅول او بیا د دغې جومات او د دغې مسجد ضروریات پې پوره کول، نور ضروریات، دا طریقه ټیک ده او که نه؟ او که نه دغه خښتې او لرګي بل مسجد ته منتقل کړی شي؟ د دې مسلې شرعي جواب دا دی، احسن الفتاوا هم لیکلی دي په 8 جلد کې صفحه 426 کې. خلاصه د جواب دا ده چې تر څو پورې د یو مسجد سامان په هغې مسجد کې خرج کېدی شي، لګېدی شي، مصرف کېدی شي، په هغې مسجد کې به استعمالوي، بل مسجد ته به یې نه منتقل کوي، ځکه دغه مال د دغې مسجد دپاره وقف شوی، دغې مسجد ته ورکړل شوی دی، که خښته ده که هر څه دي، نو د دغې مسجد په استعمال کې به یې راولي او یا د خرڅ کی او د هغې پیسې دي د دغې مسجد دپاره استعمال کی. البته که یو مسجد داسې وي چې هغه بلکل ویران شي او د علاقې خلک هغه علاقه پرېږدي،
مثلا متاثرین راغلی په یو ځای کې اړولی جماعت او مسجد جوړ کړی دی د هغې ځای نه متاثرین لاړه ټول علاقه خالی شوه کندرات شو نو بیا د داسې علاقه کې چې کوم مسجد وي که د هغې خښته او لرګی وغیره څوک خرڅ کي او په بل مسجد کې ولګوي نو فقهای کرام د دې اجازت ورکوي خو لیکن تر څو پورې چې د یو مسجد خپل ضرورتونه وي نو د هغې سامان به خرڅولی شي او د دغې مسجد دپاره به استعمالولی شي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. یو ورور د شرعي مسلې متعلق سوال کړی دی. دی وایي چې یو کس دی ما سره او هغه د مازدیګر او ماښام لمونځ یو ځای کوي یا دوه لمونځونه همیشه یو ځای کوي. سوال دی دا کوي چې هغې ما ته دا خبره مو وکړه چې زه په جهاز کې چې کله ځم نو بیا خو لمونځ قضا کېږي نو چې لمونځ قضا کېږي د هغې نه دا ښه صورت دی او بهتر صورت دی چې مونږ دا دوه لمونځونه مخکې نه وکړو. دی وایي دا طریقه د هغې شرعي ده او که نه. د دې مسئلې شرعي جواب دا دی جمع بین الصلاتین دوه لمونځونه یو ځای کول شریعت د دې ممانعت کوي سوا د هغې عرفات د ورځې نه چې هلته د مازدیګر او د ماسپښین لمونځ دواړه د ماسپښین په ټیم کې کېږي عند الاحناف د احنافو په نسب باندې او د ماښام او د ماسخوتن لمونځ د ماسخوتن سره کېږي. هغه جمع بین الصلاتین د دوه لمونځونو په یو وخت کې کول دا جایز دي. د دې نه ما سوا د احنافو مسلک دا دی چې دوه لمونځونه به په یو وخت کې نه کوي چې یو مخکې کې یو اول وروستو کې دواړه سره یو ځای کې او په یو وخت کې یو کې. د دې ممانعت ده ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. البته د دغه سائل د سوال چې دی وایي چې زه لمونځ مخکې نه دواړه یو ځای وکړم ماښام او د مازدیګر یو ځای وکړم او که لمونځ قضا کړم او بیا چې کله جاز نه کوز شوم بیا وکړم. دا یاد لرئ په جاز کې لمونځ کولی شي دی د لمونځ دوه لمونځونه یو ځای نه کوي یو دې په خپل وخت کې وکړي دویم دې په جاز کې وکړي قضا کوي دی هم نه. په جاز کې لمونځ کول دا جایز دي بلا کراهت هیڅ کراهت هم پکې نشته دی. فتوا عثماني هم دا لیکلي دي په اول جلد کې صفحه 560 کې امداد الفتاوا هم لیکلي دي په دریم جلد کې صفحه 350 کې احسن الفتاوا هم لیکلي دي په څلورم جلد کې صفحه 90 کې جواهر الفقه هم لیکلي دي په څلورم جلد کې صفحه 140 کې آپ کے مسائل اور ان کا حل هم لیکلي دي په دریم جلد کې صفحه 350 کې فتاوا قاسمیه هم لیکلي په شپږم جلد کې فتاوا رحمیه هم لیکلي دي په څلورم جلد کې. د ټولو فتاوو او د فقه کتابونو دا لیکلي چې لمونځ کول په جاز کې دا جایز دي. البته چونکې هلته قیام اکثر نه کیږي په جاز کې په ولاړه یا سر د سجده صحیح طریقې سره نشي ادا کولی نو هلته د لمونځ په اشاره باندې وکړي په جاز کې. که قبلې طرف ته توجه برابرېده نو ډېره ښه لیکن که استقبال الی القبله نه برابرېدو قیام یې نشو کولی سجده نشي کولی د ودرېدو ځای نه نو بیا په اشاره باندې د لمونځ وکړي. لیکن احسن الفتاوا هم لیکلي نورو کتابونو هم لیکلي بیا د دغه لمونځ اعاده هم وکړي یعنی چې کله د جاز نه راکوز شو د دغه لمونځ که قضا شوی وي نو قضا دې هم راوګرځوي خو په هغه وخت کې چونکې دی په جاز کې دی نو عبادت د الله رب الکریم په هغه طریقه ادا کولی شي چې د ده د وسې پوره دی په هغه طریقه به دی دا لمونځ په جاز کې کوي قضا کوي به یې نه.